سلام ټول ستړي مسئ. د نن ورځې بحث مو د یو بل جامعه شناس په اړوند دی، د ده د نظریاتو او د ده د فعالیتونو او کارونو. زما برداشت پس د مطالعې د ده په رابطه داسې شو چې دی تر ډېرې د ټولنپوهنې د فکري تاریخ لیکونکی او شنونکی پاتې سوی او تر ډېرې ورته سخته وه چې خپل نظریات وړاندې کړي. زه فکر کوم معمولا د تاریخ لوستونکي یو ځایه پورې په دې وضعیت اخته کېږي او دې وضعیت ته رسېږي چې تر زیاته بریده د نورو نظریات نقل کړي او خبرې وکړي او تحلیل وکړي، لږ پاتې کېږي چې خپل نظریات نقل کړي. په دې لړ کې دا اجازه هم راکړئ چې یو ټوکې غوندې دا هم ووایم چې د ریمون آرون چې موږ د نن ورځې د لکچر نظریه پرداز دی، د ده هغه ډېره بده کینه له کارل مارکس سره په دغه نقطه وتړو او داسې د خپل له نظره وتړو چې کارل مارکس هغه تاریخ لوستونکی و چې کولی سو د تاریخ په مطالعې سره کاملا خپلې نظریې وړاندې کړي. اما ریمون آرون هغه تاریخ لوستونکی و چې د تاریخ په مطالعې سره دا مشکل ورته پیدا سوی و چې خپل نظریات نشو وړاندې کولی، بلکې معمولا د ده لیکنې زما په نظر ټولې د دوه دریو اساسي مسلو په ځواب کې او پوښتنو په ځواب کې لیکل شوي دي چې دا دوه درې مسلې هم دوه درې پوښتنې هم معمولا تاریخي، ټولنپوهنیزې او سیاسي دي. څو ابتدایي صفحو کې لنډ مرور کوو، وروسته په دویمه نیمایي کې زه فکر کوم رسیږو د ریمون آرون په خپله خبرو او نظریاتو ته. لومړنۍ خبرې به تفاوتونه معرفي او توپیرونه وي، ورو به هغې مرحلې ته ورځو چې دی په نورو نظریاتو نیوکې کوي او خپل فعالیتونه وړاندې کوي. په وروستۍ برخه کې لږ احساسېږي چې دی د انسان په رابطه، د ټولنې په رابطه او د نظام په رابطه خپل نظریات لري، د دې ټولو مجموعې نه راپورته سوي دي. ښه، ریمون آرون په مشهور شوی په 20مه پېړۍ کې په دې دی چې دی د روشنفکرانو د 20مه پېړۍ د روشنفکرانو خصوصا د فرانسې د روشنفکرانو او د هغوی د مبارزو منتقد پاتې شوی دی. یو کتاب دی، مشهور کتاب دی د روشنفکرانو افیون، په 1955 کې نقل شوی دی، چاپ شوی خپور شوی دی. د کتاب ریمون آرون مشهور کړ یو ځای پورې، اما دی د کومو ملګرو سره، کومو همدوره او تحصیلي یارانو سره چې خپل په د 20مه پېړۍ په پیل کې و، هغومره نه په خپل ژوند کې مشهور شو، نه تاثیرګذار او اغېزمند پاتې شو، اغېزناک پاتې شو. برعکس د عمر په آخر کې حتی زه فکر کوم د مرګ نه وروسته دی مشهور شوی دی. د ده نظریات له مړینې وروسته ډېر مطرح سوي او مهم ګڼل سوي دي. دی ټولنپوه دی، فیلسوف دی، مورخ دی یا تاریخ لیکونکی دی او ښه صفت ورته د سیاسي مفسر ورکړل شوی دی، ځکه دی د قدرت د معاملې او د ټولنې په فضا کې د قدرت د شتون او د نظام د شتون او د قدرت درلودونکو او د قدرت کارونکو او د هغه کسانو په سر چې قدرت کارول کېږي د دغو منځنی تحلیلګر او شنونکی دی. په دې هکله باندې مطالعات لري او وړاندې کوي. دی یو اصطلاح په سیاست کې دی، راستیان او چپیان. تاسو حتما ځینو ځایو کې لوستلي دي. چپیان معمولا په تاریخ کې که څه هم دا اصطلاحات فکر کوم تاسو چې کله پورته ورځئ غلط خیږي، زما په باور یو ځای پورې په قصدن ورته معنا ورکړل شوې ده، کیدای شي معنا یې نه درلوده او قصدن په دې ډول سره کارول شوي دي او دا له علمي نظره کېدلی شي ډېر مناسب نه وي. ولې راستی او چپي ډلې بیلې سوي دي چې دا د انګلستان او د معمولا د غرب د سیاسي تجربو پورې راګرځي، چې خپله مشخصه قصه هم لري چې د پارلمان ښي لاس او چپ لاس وکیلانو او غړو پورې ګرځېدل، عوامو اعیانو پورې راګرځېدل. معمولا دی په دغه کټګورۍ کې اصلا په همدغه ځای کې خپل بحث مطرح کوي او دی خپله راستی دی په دغه اصطلاح او د چپیانو مخالف دی. دی په کارل مارکس باندې دوه درې ډېرې جالبې نیوکې لري او ټولو پیروانو باندې چې سوسیالیستي، کمونیستي، مارکسیستي ایډیولوژي لري او فکرونه لري، په دوی باندې نیوکې کوي.
انقلابي فکرونو والاو باندې نیوکې کوي. څوک چې غواړي په ټولنه کې ځانګړی تحول او عمیق بدلون په دغه ډول سره راشي چې انقلاب په معنا تداعي کیږي، له دوی سره مشکل لري او نیوکه پرې باندې لري. معمولا د اوس ته روښانه کولی سو چې دی د کاپیټالیستي د یو خاص منظم قرائت او برداشت پلوی دی، اما په دغه عامه فضا کې چې کوم ډول کاپیټالیزم په عمومي معنا پیژنو هسې نه. ولې د همدغه ابتدایي ډلبندۍ نه ښکاري چې دی راستی دی او د کاپیټالیزم موافق او د مارکسیزم مخالف. که په دې اصطلاحاتو باندې ډېر بلد نه وي، د علمي وظایفو یو برخه ده چې باید حتما یې ولولئ، هغه کسان چې دقت نه کوي چې څه وایي. دی ډېر مشهور شوی په دویمه برخه کې په دې دی چې په نړیوالو اړیکو کې ځانګړي نظریات درلودلي دي. د یو ډېر مشهور نظریه پرداز چې د نړیوالو اړیکو نظریه پرداز دی مورګانتا، د هغه د نظریې منتقد دی او دغه په وړاندې بیا ځینې مهم عناصر وړاندې کړي دي چې د نړیوالو اړیکو نظام او شکل ورسره مطرح شوی دی. په ټوله کې دی مشهور شوی په دې دی چې دی د نړیوالو اړیکو ټولنپوه دی او دلته یې ځینې کلیدي نقطې وړاندې کړي دي، په همدې باندې دی مشهور دی. د دې ترڅنګ یوه سیاسي وړاندوینه یې کړې ده. هغه سیاسي وړاندوینه د شوروي د موفقیت او بریالیتوب په اوج کې په 20مه پېړۍ کې شوې ده. اما ده ویل چې د روسان که هر کله سیاسي او اقتصادي ثبات ته ورسیږي، بد رقم به د دوی دغه شته نظام سقوط وکړي او بدل بشي. دی په 1983 کې مړ شوی دی. د 1980 نه را دې خوا تر 1 پورې د شوروي همغه مجموعه ټوله د هیوادونو تقسیم سو، وویشل سو، وپاشل سو. 15 هیواده ترې رابېل سول، دغه تاجکستان او قزاقستان او قرغیزستان او اوکراین او بیلاروس، دا ټول د همغه هیوادونو نه دي چې مثلا تاسو د 20مه پېړۍ په 50مه او 60مه لسیزه کې ګورئ چې مجموعه کې د خپله شوروي شامل دي. اما 80 نه را دې خواته تر 1 پورې کاملا پاشل کېږي او مستقل کېږي هر یو. دا هغه پیشبیني او وړاندوینه وه چې ده کړې وه، په همدې باندې دی مشهور شوی دی خپل ژوند په وروستیو کلو کې یا پس د مرګه. ښه، دا دلته خپل نظریات لري چې دا مخکې توضیح کوم. دی د هغه ایډیولوژۍ چې مارکسیزم پورې اړونده ده او په کمونیزم پورې اړونده ده یا په سوسیالیزم، په دغه درې وړه مفاهیمو کې چې خپل تفاوتونه هم لري، په دغو پورې اړونده ده. په دغو ته وایي چې مثلا لکه د شوروي غوندې یو مجموعه کې دا یو اوسپنیزه پرده ده، دا ایډیولوژي یو اوسپنیزه پرده ده. هر کله چې دوی خپل ثبات ته ورسیږي، اقتصادي او سیاسي ثبات ته، دا پرده دوی خپله لرې غورځوي او د نړیوالو سره ډېر آرام او متعادل ساده ژوند راخپلوي. اوس ځکه چې دوی نړۍ سره ټکر کې دي، یعنې په یو معنا امریکا سره ټکر کې دي یا کاپیټالیستي برخورد لري، د کاپیټالیزم سره برخورد لري، چې دوی دغه ایډیولوژۍ یا دغه اوسپنیزه پرده په دوی باندې حاکمه او پرته ده او داسې فضا ته دوی وړي دي چې غیر عادي ژوند وکړي په نړیواله کچه. او مثلا د دې د نظریاتو په رڼا کې کولی شي ووایي چې روسیې غوندې هیواد او کمونیزم غوندې یو سیاسي نظام دا غیر واقع ګرا دی، ډېر واقعي نقطو باندې تمرکز نه لري، او که لري هم ادامه کې شته چې ځینې داسې واقعي پدیدو باندې تمرکز شته دی چې کله ډوله ډېرې بدفهمۍ او اغراض باندې پای ته رسېږي. او دا بدفهمي د دې لامل ګرځي چې رهبران خپل ملتونه تباه کړي او قرباني کړي دي. زه فکر کوم دا ځینې کرښې د پوهېدنې او د ټولنپوهنې ډېرې زیاتې مهمې او اړینې دي. جالبه نیوکه په مورګانتا ده. مورګانتا د سیاسي نظریاتو خصوصا نړیوالو اړیکو کې د نظریاتو دغه سرلارو نه دی او ډېر مهم شخصیت دی. د ده بحث په دې دی چې دته ځینې د ریالیزم پلار وایي په سیاست کې، چې دی وایي چې فقط او فقط په ملي منافعو باندې باید سیاستونه وشي. نړیوالې اړیکې د ټولنو او د هیوادونو فقط او فقط باید په ملي منافعو باندې وڅرخېږي. اصلي محور ملي منافع وي. د ملي ګټو په رڼا کې اړیکې تعین شي، چا سره څومره اړیکې ولري، څنګه اړیکې ولري.
دی وایي چې بهرني سیاستونه ټول په ملي ګټو ولاړ دي، ملي ګټې په قدرت باندې ولاړ دي، ملي منافع په قدرت باندې ولاړ دي. قدرت ترلاسه کوونکي داسې لوبه کولی شي او باید یې وکړي. نیوکه هم پرې باندې همدا ده چې د دوی د نظریه ټوله معمولا د هارون له نظره، د ریمون هارون له نظره دی وایي چې د ده دا نظریه ډېره داسې ده لکه سپارښتنې چې وي، د دې په ځای چې یوه علمي نظریه وي او وضعیت بیان کړي، د دې په ځای لکه سپارښتنې غوندې دي، لارښوونې کوي چې څه وکړئ. مثلا وایي ملتونو ته چې تاسو د خپلو ملي منافعو په سر باندې خپلې اړیکې د نورو هیوادونو سره وپالئ او تنظیم کړئ. په مورګانتا باندې ځانګړې نیوکې شته ده. مورګانتا یو مشهور کتاب لري په نوم د سیاست د ملتونو ترمنځ. دا ډېر زیات مشهور دی، شاوخوا اوس د 80 کاله کېږي چې دا کتاب خپور شوی دی او خپرېږي په بېلابېلو ژبو په بېلابېلو هیوادونو کې. د دې کتاب ټوله دایه او مسله همدا ده چې بهرنی سیاست د ملتونو څرنګه جوړ شي، باید کوم څه باید په دې کې تعقیب شي، اصلي معیار د بهرني سیاست د ټول چوکاټ کوم دی او څرنګه دی، او لکه څنګه مې چې وویل ملي منافع اصل او محور دی. د شلمې پیړۍ او د 19مې پیړۍ په اخر کې، د شلمې پیړۍ په پیل کې یو بحث د فلسفې، د اجتماعي علومو او د ایدیولوژیکو بحثونو مشترکاً دا دی چې د شته او باید ترمنځ تفکیک وکړي. دا په تاریخي لحاظ تر مخکې ځکه متفاوت مطرح شوی دی چې په شلمه پیړۍ او 19مه پیړۍ کې عملي پایلې ارزول شوي دي، د هغو فکرونو چې نظرونو باندې پای ته رسیږي او د هغو فکرونو چې په عمل باندې پای ته رسیږي، د هغو فکرونو چې شتو باندې تمرکز کوي او د هغو فکرونو چې بایدوي باندې تمرکز کوي. دلته هم یو بحث د همدې شته دی چې هغه څه چې بایدوي او هغه څه چې شته د دې تفکیک باید وشي او د دې تفکیک په رڼا کې د هغه څه سره چې شته ژوند وشي. د شلمې پیړۍ سپارښتنې معمولا ټولې همدغه دي په علمي فضا کې، یعنی علم راغلی دی د دغسې نظریاتو، که دا اوس ایډیولوژیک تاسو وګڼئ که علمي نتیجه یې وګڼئ. علم معمولا اجتماعي علوم په سیاست کې همدغه نظریې توضیح کوي، همدغه دوه تمرکزه توضیح کوي او وایي چې مثلا هغه کسانو چې په بایدونو باندې تمرکز کړی، تکیه کړې ده، کومو پایلو ته رسېدلي دي، او هغه کسان چې مثلا په شته څیزونو باندې، شته پیښو باندې، شته واقعیتونو باندې تمرکز کوي، کومو پایلو ته رسېږي. د ریمون هارون په شخصي ژوند کې او په شخصي یادښتونو کې دا ښایسته چې ده ویلي دي مثلا دی د 50 کلونو سیاسي خاطراتو یو مجموعه لري، 50 کلونه سیاسي خاطرات. دی په هغو کې لیکي چې زه ډېر سخت ډارېږم، له تخیلي سیاسته ډارېږم. که د دولتونو مشران او حکومتونو مشران راشي په خپل خیال کې سیاسي مسایل حل کړي، دا د ملتونو لپاره ډېر زیات خطرناک دي. دا یو د ایډیولوژۍ یو بل ډول کارول دي او هغه څه چې باید حل سي په دغه معنا هغه څه دي چې د شته پدیدو سره حل کیږي، شته وضعیت سره حل کیږي. یعنې تر ډېره بریده باید واقعي واوسو، تر داسې ډېر خیالي واوسو. موږ ډېر معمولا خصوصا د نیوکه هم یوه دا ده، مورګانتا هم دا خبره کوي چې مورګانتا وایي صریحا وایي چې د منځني ختیځ هیوادونه په دې اخته دي چې دوی ذهنا خپل ځان قانع کړي، د دوی مشران نشي کولی واقعي سیاست وکړي، دوی تېښته کوي مذهب ته، تېښته کوي اخلاقو ته، تېښته کوي تاریخ ته، تېښته کوي تحلیلونو نظرونو ته، نظریاتو ته. مورګانتا وایي دا معمولا د غربي هیوادونو بریالیتوب په دې کې ده چې دوی د سیاست لپاره خپل واقعي فورمولونه لري. واقعي فورمولونه د هر یو هیواد ملي ګټې دي او ملي ګټې هماغه قدرت چې دننه په هغه هیواد کې شته دی چې منځته راغلی دی، هماغه یې سرخوي له ځانه سره. دی په ادامه کې پوښتنې لري. دا د ریمون هارون نقد دی، یوازې واقعا دغه ټوله مجموعه تاسو کولی شئ په ملي ګټو باندې را متمرکزه کوئ وڅرخوئ. یوازې کېدلی شي د هیوادونو د یو مملکت یا د یو هیواد د یو سیاسي ټولنې اړیکې د نورو ټولو هیوادونو سره فقط او فقط د ملي منافعو تر محدودو راوړی شي. حال دا چې موږ متنوع او متکثرې اړیکې درلودلی شو، هم د کیفیت له مخې، هم د کمیت له مخې، هم د شکل او بڼې له مخې، هم د اغیزې له مخې. دی په دې خاطر ټولنپوه دی یو لامل ته اشاره نشي کولی. دی په هرې پدیده کې
په دې مکلف دی چې بیلابیل لاملونه وپېژني او تشخیص کړي. دی وایي چې ملي منافع هم کولی شي یو لامل اوسي یا یوه قضیه اوسي یا یوه پدیده اوسي. د دې ترڅنګ نور شیان ډېر زیات مهم دي چې هغه هم شته. په دې خاطر مورګانتا ته وایي چې تاسو فقط په یو لامل باندې تمرکز کوئ او دا ډېره معقوله نه ده. معمولا ټول کتاب د مورګانتا او ټوله نظریه د مورګانتا په دې راټولوي چې دی راغلی دی مهم مسایل یې واړه کړي دي او کم کړي دي یوې نقطې ته رارسولي دي په دې خاطر چې نشي حلولی. ښه تاسو متوجه کېږئ چې ریمون آرون د نقد په فضا کې واقع دی، د نورو په نظریاتو باندې نیوکې کوي او د دې لارې نه ځان ته مجرا پیدا کوي چې څنګه خپل سیاسي بحث وړاندې کړي. د سیاسي نړیوالو اړیکو د ټولنپېژندنې خبرې دي او نظرونه دي چې دا د مورګانتا په نیوکه کې منځته راغلي ادامه پیدا کوي. دی وایي چې مثلا یوه ټولنه یا یو هیواد د خپلو سیاسي اړیکو د تنظیمولو لپاره په بهر کې د بیلابیلو روشونو نه کار اخیستلی سي او بیلابیل معیارونه درلودلی سي چې د دغه معیارونو او روشونو کارول د دې لپاره کولی شي هغسې پیښې او هغه واقعیتونه ایجاد کړي او منځته راوړي چې د ده منفعت او ګټې پکې یا د نورو سره اړیکې په عامه فضا کې په یو معتبر ډول نړیوال سیاست کې مطرح کېدلی سي او ممکن کېدلی سي. نه دا چې فقط یوازې د خپل ملي منفعت یا ملي ګټو لپاره د ټولې نړۍ اړیکې لوری وخت یو جهت ورکړل سي ورته. دا د همغه مورګانتا په نقد کې مثلا دی پرله پسې توګه طبیعت، تاریخ، نور سرچینې، ټولنه او سیاسي رژیم پرله پسې ټولې د مطالعې وړ ګڼي او بولي. د ټول پکې مهم دي، ټول پکې خبرې لري، ټول پکې خپل سهم او نظریات لري، ټول پکې اغیزې لري. نشي کېدلی چې تاسو د دې لاملونو نه سترګې پټې کوئ او فکر وکړئ چې یو معقوله واقعه یا پیښه مو د خپلې ګټې سره برابره منځته راوړې ده او داسې تفسیر ترې نه کوئ. تر اوسه پورې په نیوکه کې یو کلاسیکو ټولنپوهانو باندې هم نیوکې لري. دا ټوله دوره تقریبا د ده زما په نظر ډېر ښه توصیف دا دی چې دی د ټولنپوهنې د تفکر د تاریخ بیلونکی دی. د ټولنپوهنې تفکر په تاریخي لحاظ دی څو مرحلو کې ویشي. ښه دغه ځای کې چې اوس واقع و دی تاریخ په دوو برخو ویشي د ټولنپوهنې تاریخ. دی وایي ټول ټولنپوهان چې تر اوسه پورې شته دوی په دوو کټګوریو واقع دي. یو همغه دی چې بنسټ ایښودونکي دي، ټولنپوهنه یې منځته راوړې دی یو علم په صفت. دی اګوستون ته ور اخواته اوړي، دی مونتسکیو پکې شاملوي، دوتوکویل پکې شاملوي، مارکس پکې شاملوي. دا اوله مرحله ده. ټولنپوهنه اصلا دوی منځته راوړې ده. دی وایي تر ټولو ډېر ستر ټولنپوه، سیاسي ټولنپوه او مدني ټولنپوه مونتسکیو دی د ریمون آرون له نظره. دا د بنسټ ایښودونکو دوره ده. اما دومه دوره کې امیل دورکهایم دی، ویبر دی، پاراتو دی د ایټالیا، دا هغه ټولنپوهان دي چې دوی د یوې پیړۍ نه بلې پیړۍ ته ټولنپوهنه انتقالوي او دا معمولا د یوې پیړۍ محتوا، موضوع، روشونه بلې پیړۍ ته په انتقال کې او په لیږد کې د دغه ټولنپوهانو په واسطه بدلیږي او ځانګړي کېږي. دی همدې په خاطر دې دومې ډلې ته د اړونکي یا خوځونکي یا بدلونکي دورې ټولنپوهانو نومونږ دي. دغه ټولنپوهانو ته موږ تاسې په دغو کې د امیل دورکهایم بحثونه او نظریات ویلي دي. دی شدیداً امیل دورکهایم نقدوي او مقابل کې درېږي. پوزیټیویزم باندې ډېرې جدي نیوکې لري او همداسې د اګوست کونت ځینې خبرې کاملا نقدوي او ردوي. ادامه کې دی وایي چې مثلا تاسو کلاسیکو ټولنپوهانو ته وګورئ، دوی په څه فکر دي، دوی کوم ډول فکر کوي، تر څو یې اغېزې هم موږ وسنجوو. مثلا کارل مارکس د سیاست او دولت په حوزه کې مثلا داسې یو لویه ایډیولوژي او تصویر او تفکر وړاندې کوي چې دولت ټول له بنسټ او بنیاد غلط بولي. دا د کاپیټالیزم په لاس باندې جوړ شوی یو اصل دی، یو واقعه، یو پیښه ده چې یا یو بنسټ دی چې د خلکو د آرامولو، قانع کولو او د طبقاتي سیستم د ساتلو لپاره منځته راغلی دی او دوام کوي. دی وایي چې اصلا مارکس ته وایي ایډیولوژي او علم کله سره جوړیږي. دی باور نه لري چې ایډیولوژي علم دواړه سره ګډېدلی شي، یو شی ترې جوړېدلی شي. یا که کېږي د کارل مارکس نظریات ټول مختلف په داسې یو وضعیت کې دي چې نه علم ورته ویلی شي نه ایډیولوژي، یا هم علم ورته ویلی شي هم ایډیولوژي په ګډه، او دا ډېر ښه صاف نه دي.
بله مسله دا چې علمي ایډیولوژي یعنی که تاسو وغواړئ دغه نظریات چې کارل مارکس وړاندې کوي د ټولنې د خلاصون لپاره او د بدلون لپاره حتما که نه پوهېږئ پې باندې حتما یې ولولئ دا خبرې هغه وخت ته معناداره کېدلی شي چې پوه شئ چې کارل مارکس څه وایي. د کارل مارکس نظریات له بنیاده دی وایي د ستونزې د حل لپاره بې بنسټه دي. دی فقط بالاخره پای ته چې تر څو رسېږي اخر کې دی یو ډول ذهني مشغولتیا پیدا کوي او بس دی نشي کولی ټولنې مشکل حل کړي. دی وایي فقط د روشنفکرانو لپاره یو څه مواد راټول کړي دي دوی پې باندې خوشحاله ساتي. یو څه کسان چې ژبور دي، یو څه کسان چې ځینې بنسټونه په لاس کې لري، یو څه کسان چې د فکر کولو معتاد دي، دا د ریمون آرون بحث دی، د فکر کولو معتاد دي، دوی راځي د کارل مارکس په ایډیالوژي او په مفکورې باندې اخته کېږي او فکر کوي ټولنه دغسې طبقاتي جوړه سوې ده. مثلا که دا رښتیا هم وي که واقعیت هم وي او دغه یې د حل لار ده چې کارل مارکس وړاندې کوي. دوی وایي چې هېڅکله داسې نشي کېدی. اما دا صحیح ده چې کارل مارکس تاریخ ډېر ښه مطالعه کړی دی او تاریخ یې راغبر کړی دی اوسنیو ته، چې وروسته کې په پای کې وایي چې موږ د تاریخ نه دوه درې ډوله پوهېدنې لرو. یو یې مارکسیستي پوهېدنه ده د تاریخ، او تر څو چې موږ په دې باندې برلاسي پیدا نه کړو زموږ د ټولنو مشکل نشي حل کېدلی. موږ د تاریخ په پوهېدنې باندې باید برلاسي پیدا کړو. دغه ډول چې پوه شوي یاستو رانقل شوی دی موږ ته، دغه ډول پوهېدنه اصلا مشکل لري د تاریخ، چې مارکس هم په دې کې یو څوک دی او روایت وړاندې کوي خپل د تاریخ. په هر حال ماکس ویبر یو بل آلمانی ټولنپوه دی، په 19مه او 20مه پېړۍ کې ژوند کړی دی. تقریبا ډېر نږدې دی ژوند د پیدایښت او د مرګ کلونه یې ډېر نږدې دي د امیل دورکهایم سره، اما مقابل وضعیت کې واقع دی. دی د آلماني هغه ټولنپوهان نه دی چې ورته تفسیري ټولنپوه وایي یا تفهمي ټولنپوه. دی وایي نیتونه مهم دي، نیتونه مهم دي. تاسو که چلندونه مطالعه کوئ په ټولنپوهنه کې، دا ټول چلندونه د یو نیت نه راپورته شوي دي. تر څو نیتونو باندې تاسو پوه نه سئ دا چلندونه درته معنا نشي درلودلی، او د دوی په سر باندې که هر ډول دریځ اخلئ کېدلی شي غیر منطقي او غیر معقول دریځ اوسي. په هر حال ماکس ویبر زما په نظر هم ډېر ځانګړی ټولنپوه دی چې حتی تر مارکس او تر امیل دورکهایم متفاوته لاره اخلي او متفاوت اغیزې درلودلی شي. هغه ډول ټولنپوهنیزه پوهه چې د دوام وړ ده زما په نظر، او په ډېرو نورو ټولنو کې هم لکه افغانستان غوندې ټولنو کې هم ترې تفسیر کېدلی شي، زده کړه کېدلی شي، او په ځینو برخو کې نظریاتو نه استفاده کېدلی شي. هغه د ماکس ویبر نظریات دي او ټولنپېژندنه ده. زمونږ اوسنی درسي میلمه هم ریمون آرون له ماکس ویبر نه ډېر متاثر دی او د کارل مارکس او امیل دورکهایم په مقابل کې دی. د ماکس ویبر له نظره دولت یو مستقل او خپلواکه پدیده ده چې خپلې ګټې لري او د خپلې ګټې د غوښتنو په جریان کې چلند ترسره کوي او اغیز لري په نورو باندې. ګورئ د دولت تعریفونه همدغه ډول د سیاست تعریفونه دي چې یو بل سره بیلیږي. مارکس څومره بدبینه دی او تر کوم ځای خپل د ایډیالوژۍ په پلوۍ ولاړ دی، اما ماکس ویبر ګورئ چې یو ډول نظریاتو کې ښکاري یو ډول واقعي برداشت لري د قضیې نه، یو ډول واقعي برداشت. اما امیل دورکهایم د دې له نظره دی تر ټولو ډېر غلط لګیا دی. دا اصطلاح یې ده په خپله د ریمون آرون. دی وایي د ده روش هم غلط دی او محدود روش دی. ډېر هغه موضوعات چې موږ په ټولنه کې لرو د ده د روش سره نه راټولېږي، نه معنا ورکوي، نه تحلیل کېږي. که وغواړو چې ټولنپوهنې باندې پوه سو، ټولنپوهنه موږ ته یو کار وسي کولی په ژوند کې، د امیل دورکهایم روش موږ ته کفایت نسي کولی. نه دا ټول موضوعات راټولولی سي، نه د هرې موضوع لپاره ځانګړی روش لري. دغه روش باندې چې یوازینی روش دی ټینګار پرې باندې کوي، لکه موږ هغه د روش قواعدو په لیکچر کې مکمل په دې باندې بحث وکړ چې امیل دورکهایم څه شي ته پدیده وایي، ټولنیز موضوع څه شي ته وایي، په کوم روش باندې هغه موضوع ګڼي او مطالعه کوي، په کوم روش نتیجه ګیري کوي، څنګه سپارښتنې کوي چې تاسو ټولنه مطالعه کوئ، کوم ډول مطالعه کوي. که په یاد نه وي مثلا کمي روش ډېر کوي، جدي نیسي او مهم ګڼي. مثلا د ټولنې د پدیدو او ټولنیزو پدیدو د زیاتوالي او ګڼوالي چاره څرنګه کېږي د دورکهایم په نظریه کې. د دورکهایم په نظریه کې لکه څنګه چې د ځان وژنې بحث که ستاسو په یاد وي، د ځان وژنې مورد د کمیت له مخې په بېل بېلو ټولنو کې حساب شوی و. په آلمان کې حساب شوی و، په انګلستان کې هماغه وخت حساب شوی و، په فرانسې کې حساب شوی و. د هغو ټولو کمي حسابونو له مخې او د همغو ټولو په رڼا کې
امیل دورکهایم خپله د ځان وژنې نظریه وړاندې کوله او ویل چې مثلا کوم فکټورونه دي چې په ځان وژنه باندې تاثیر لري او په ټولنه باندې ډېر ټینګار کوو. دی وایي چې همدغه مطالعات ټول ناکافي دي ځکه تاسو دا نه ټولو ټولنو ته انتقالولی شي په دغه روش سره، ځکه کمي روش ناکافي روش دی او نه یې دومره د اعتماد وړ ګڼلی سي چې دا ټول موضوعات پکې لکه خودکشي چې مطالعه سوې ده، ځان وژنه، ټول موضوعات یا موارد هم همدغسې مطالعه کېدلی شي. دا نشي کېدلی په دې ډول. مثلا ډېره جدي او ځانګړې خبره د ریمون آرون ده چې زما ډېره زیاته خوښه شوه. نن د اروپا ستونزه په دې کې نه ده چې تاسو ورته محدودیتونه تعریف کوي یا جوړښتونه تعریف کوي یا هغه قواعد تشخیص کوي چې د هغې سره د ده ازادي محدوده سي. برعکس د ریمون آرون له نظره نن د اروپا مسئله په خپله د ازادۍ جوړښت دی، د ازادۍ لپاره قواعد جوړ کوي چې کوم ازادۍ کې دوی پاتې شي، نه دا چې په شته ازادۍ کې دوی خپل ټولنې ته او خپلو نورو ارزښتونو ته چې ورسره ژوند کولی سي ضرر رسولی دی. دی وایي چې نور ټولنپوهان خصوصا امیل دورکهایم راغلی دی په داسې یو روش اخته دی چې د وګړو لپاره محدودیتونه ایجاد کړي او تعریف کړي او وایي چې څوک په کوم قد او په کوم فرم او په کوم حد کې دی. بس دی وایي راشه داسې ووایي چې څومره ازادي لري هر یو کس. اصل دا دی د ازادۍ د جوړښت لپاره اصلا باید نظریه پردازي وسي. ډېر جالب ورو ورو رسیږي هغه مرحلې ته چې د خپل د نظریاتو عمده لړۍ وړاندې کړي. مثلا وایي چې د یو څه مطالعات لري دی د ده نظریات په امریکا کې یو څه منل سوي دي ځکه داسې برداشت ترې کېږي چې امریکایي پلویتوب پکې شته ده. وایي چې د امریکا او د روسیې چې د دوو سترو نظامونو او د مخالفو متضادو نظامونو ښکارندویي کوي په نړۍ کې او دا ډول برداشت په شلمې پېړۍ کې ډېر زیات و. د دو اصلا کوم توپیر چې دی په سیاسي رژیم کې دی، نور په هیڅ برخه کې توپیر نه لري. په ډېرو نورو برخو کې دوی مشابه دي سره. برعکس موږ ته داسې ښیي چې په ډېرو بنیادي مسایلو کې دوی یو بل نه تفاوت لري. د ریمون آرون له نظره دوی فقط په سیاسي رژیم کې یعنې د قدرت په کارولو کې دوی تفاوت لري یو بل سره، په بل ځای کې تفاوت نه لري او مشابهتونه یې ډېر زیات دي د امریکا او د روسیې. فقط توپیرونه په هغو بناګانو کې دي چې د قدرت د کارولو یا د سیاسي رژیم د ټول جوړښت پورې راګرځي. مثلا دې مثال ته وګورئ تاسو، مثلا شتمني یا سرمایه په امریکا کې د خصوصي سکتور سره ده، خصوصي شوې ده، له دې لارې قدرت متاثر دی او باقي پاتې دی او اغیز لري. اما په روسیه کې دولت سره ده، له دې لارې د قدرت وضعیت روښانه کېږي. همداسې طبقاتي برخورد، په طبقاتي وضعیت اصلا په امریکا کې ډېر څرګند او آزاد دی، ډېر آزاد دی. مثلا څرګند ډول سره ویل کېږي چې څوک د کومې ډلې نه دی، اصلي قهرماني، اتلولي او هغه د لوړې طبقې ژوند څرګند په میډیا کې، په کتابونو کې، په رسنیو کې، په ژوند کې ټولو کې ښکاري ډېر عادي. اما په روسیې کې وایي سانسور کېږي، په روسیې سانسوروي، شوروي سانسوروي، نه پرېږدي په هغه بڼه باندې پاتې شي. د دې تفاوتونو اصلي نښه دا ده چې په سیاست کې دوی په سیاسي رژیم کې خپل متفاوت دي او تفاوت یې راوړی دی. که نه نور اصلا هماغسې تفاوت، طبقاتي تفاوت، د سرمایې تفاوت، نور ټول شته په خپل ځای کې. ښه د دې نه دا برداشت ټول متاثر دی د توکویل د مطالعې نه چې ادامه کې ورته راځم. د سیاسي مطالعاتو ترڅنګ د اقتصادي مطالعې په رڼا کې د همدې هېوادونو په رابطه دی وایي مثلا د انګلستان اقتصاد څرنګه جوړ شوی دی. د انګلستان اقتصاد د مدني ټولنو د ودې په اساس جوړ شوی دی. اصلا د انګلستان اقتصاد ځکه وده کړې ده چې مدني ټولنو وده کړې ده. د مدني ټولنو له لارې نه چې کوم اقتصادي تفکر عملي شوی دی عموما د انګلستان اقتصاد وده کړې ده. دا د فرانسې سره مقایسه کوي، وایي په فرانسه کې اقتصاد ښه څرنګه وده کوي. دی وایي دا دلته وده ټول د اقتصاد تاریخي مطالعه کې د دولت په مداخلې سره شوې ده. اوس د دولت مداخله کولی سي اقتصادي ودې باندې منفي اغېز ولري، چې لري یې هم، دی همدې ته قایل دی. دی وایي که هغه ډول سره پاتې شوی وای، ځکه دی لیبرالیست دی، د ازادۍ بڼه په هغه ډول سره وای لکه امریکا کې او په انګلستان کې چې ده کېدلی سو متفاوت وضعیت منځته راشي. بیل د فرانسې روښانفکران دی وایي د دولت سره حتما یو متضاده زاویه لري، حتما یو څنډه لري چې دولت سره خپل اختلاف او مشکل مطرح کولی سي. حال دا چې کېدلی شي
د ده د مطالعاتو له مخې په ځینو نورو ټولنو کې داسې نه وي. پوښتنه ده ولې شتمن اصلا د روشنفکرانو پلویتوب کوي؟ دا د ریمون آرون پوښتنه ده، د شلمې پیړۍ د بهیرونو سیاسي، اجتماعي او روشنفکري بهیرونو د مطالعې لپاره ولې شتمن خلک د کاپیټالیزم طرفداران، هغه بنسټونه چې د دې طرفداران دي، د روشنفکرانو پلویتوب کوي؟ دلته حتما دی وي حتما وشو کولای باید د روشنفکرانو په صداقت او ریاکارۍ باندې تمرکز ولرو. موږ باید د دوی په صداقت باندې شک وکړو. جالبه نقطه لري، فکر کوم تاسو یې اخلئ. څه وایم؟ اصلا دغه شتمن یا دغه کاپیټالیستي تفکر والا کسان ولې د روشنفکرانو پلویتوب کوي؟ ساده تحلیلونه دا دي چې مثلا دوی د علم پلویان دي، دوی د افکارو پلویان دي، دوی مثلا د ازادۍ پلویان دي یوې کچه کې. اما تر دې ورهاخوا دی وایي زه شک لرم په روشنفکرانو باندې. روشنفکران همغه کسان دي چې د دوی منفعت تأمین دی او تضمین دی، د دوی ګټې شته ده، یا دوی هغه کسان دي چې د کاپیټالیزم لخوا غولیدلي دي، پردې مخې ته راغلي دي او د دې تر شا بیرته همغه ایډیولوژي د کاپیټالیزم خپله لوبه کوي. بیرته همغه ایډیولوژي د کاپیټالیزم خپله لوبه کوي. خو د دې په ځای چې تاسو دا ډول تمثیلي لوبه راخپله کوي، دی وایي چې راشئ ساده کاپیټالیزم ومنئ، فقط پکې تغییرات راولئ. دا اصلي د روشنفکرانو دغه ډول افیون او دا ډول اعتیاد چا منځته راوړی؟ دی وایي کاپیټالیزم منځته نه دی راوړی، دا کارل مارکس منځته راوړی، مارکسیستي اندیشې او تفکر منځته راوړی. ځکه خلک په دغه ډول ویشلي دي، دوی ته یو ډول تاریخي او اجتماعي او تربیتي وظیفه ورکړې ده. دوی همداسې روزلي دي چې دوی که بل د هیڅ چا لخوا نه دیکته نه شي، د شرایطو په بیان او تفسیر کې، د شرایطو په پوهېدو کې داسې یو موضوع ځان ته واخلي چې ځان د مثلا د خاص منتقدینو په فضا کې وشمېري. د دې انتقادي وضعیت نه، د دوی دریځ نه، د روشنفکرانو دریځ دی، کاپیټالیزم ډېره ښه استفاده کولی شي. دوی راوړاندې کوي، د دې تر شا بیرته خپله مفکوره تعمیلوي او تحمیلوي. ولې بیا نو دا منځته باید راشي؟ ولې باید موږ دا ډول برخورد وکړو؟ ولې ټولنه باید داسې وویشو؟ ولې دومره جدي تضاد مطرح کړو چې حتما تاسو وروسته کې د امریکا تحلیل ته چې دوی تکویل کړې ده او دی ترې ډېر زیات متاثر دی، هغه ته تاسو رسېږئ. دغه خبره هماغه پورې کاملا ارتباط لري. وایي چې په امریکا کې ماهیت د ځینو پدیدو داسې مطرح سوی دی چې خپل منځ کې د نورو سره تضاد نه لري. اما په فرانسه کې او په نورو هیوادونو کې ماهیت د پدیدو متضاد معرفي سوی دی او د دې یوه برخه په یو ډول سره د کارل مارکس په تفسیرونو او تحلیلونو پورې راګرځي. مارکسیزم، سوسیالیزم، کمونیزم په همدې پورې راګرځي. د دې ایډیولوژي د تضاد ایډیولوژي ده او ګوري چې د ګټو تضاد مطرح دی، په دې ډول ټولنه سره ګوري. دا اصلي عبارت دی. اصلي څیرې د دوی پټې دي. دا روشنفکران چې تاسو ګورئ، د دوی خبرې د چا په ګټه دي په پای کې، ولو که ظاهرا موږ ته په دې څیره چې ښکاري د کاپیټالیزم په مخالفت کې واقع ښکاري، دوی عمدن د کاپیټالیزم په ګټه او په خدمت کې واقع دي. دا د فرانسې د روشنفکرۍ وضعیت دی. د همدې بحثونو نتیجه د یو کتاب لیکل دي، بلکې څو کتابه چې ډېر زیات زور یې زما په نظر دې قضیې ته ورکړی دی په خپل عمر کې ریمون آرون، چې روشنفکران خاین معرفي کړي. مثلا د هغې جمله ډېر مشهور روشنفکر د فرانسې چې په افغانستان کې هم ځینې وخت نوم یادېږي او بحث باندې کېږي، ژان پل سارتر دی. ډېر جالبه تفاوت لري. ژان پل سارتر یو لیونی روح لري، همداسې توصیف سوی دی د ازادۍ لپاره او د مارکسیستي د مفکورې په کارولو کې، په انتقالولو کې، څه عمر په پای کې بل ډول. اما دی محافظه کار تفکر لري. هغه ډېر زښت د خپل ژمنتیا لپاره کله کله بې ادبه شي. اما دی هیڅکله نزاکت د یو استاد په صفت ته لاسه نه ورکوي. ریمون آرون هغه په خپل ژوند کې ډېر مطرح کېږي او مشهور کېږي. دی خپل ژوند کې نه مشهور کېږي. دوی د کوچنیوالي نه سره په یو دوره کې وو، په 3 کاله پیدایښت دوره کې هم فرق دی او د پوهنتون دوره یې سره ګډه تېره کړې ده. ډېر ښه نږدې دوستان وو. اما یو وارې دوی سره مقابل سول، مخالف سول، تر پایه پورې مخالف سول. ځینې د ریمون آرون نیونکي وایي، څوک چې پرې باندې نیوکې لري،
دوی وایي چې اصلا راشي په ریمون هارون باندې شک وکړو د ریمون هارون ډېری لیکنې کېدلی شي فقط او فقط د ژان پل سارتر سره په مقابله کې لیکل شوي وي کېدلی شي داسې وي یعنې دی ځي ډېرې کلکې تیږې د فضا نه را پیدا کوي او د روشنفکرۍ په سرې وایي کېدلی شي روشنفکري دومره چې بد معرفي کوي زما برداشت نه دی دومره بد نه وي دومره چې مضر معرفي کوي کېدای شي دومره تر دې کچې پورې مضر نه وي په هر حال نن مو میلمه دی نن ورسره ګزاره کوو یو بل دی ویلفریدو پارتو دا د ایټالیا جامع شناس دی فوق العاده کرکټر دی ډېر عجیب تفکر لري زه نه پوهېږم څومره بلد یی دی هم د ریمون هارون په نظریاتو باندې دومره اغېز لري چې یو وخت زه ګمان کوم د متن د روحیې نه چې د ریمون هارون متن تاسو ولولئ دی نیمایي اړولی دی د خپلو افکارو سره په دغه ډول ریالیزم چې دی مطرح کوي دغه ډول واقعګرایي او واقعیت پالنه چې ویلفرید پارتو یې مطرح کوي د ده بحث معمولا دا حتما سره مطالعه کوي د دې ځای چې بېرته ځئ دا فقط یو سپارښتنه ده موږ مستقیم بحث زموږ ریمون هارون دی په دې خاطر چې په دې تاثیر درلودلی دی پارتو یادوو او یو فقط یو کونج یو زاویه ده چې وړاندې ځي د ده په بحثونو په رڼا کې هغه ریالیزم دی کوم ریالیزم چې دی مطرح کوي د ده دوه بیلګې دي په یو بحث کې زمریان او ګیدړې دی د دغه الګو موډلونو نه استفاده کوي د دې نومونو نه غواړي ووایي څوک قدرت کې وي هم اصلا د دوی رواني وضعیت د سیاسي نظام کیفیتونه معلوموي څرګند شکلونه معلوموي هېڅ په کتابي ایډیولوژي پسې ګرځئ چې کتاب کې څه لیکلي دي دا کتابي ایډیولوژیګانې چې لیکل شوي دي یا نظامونه تعریف شوي په کتابونو کې دي دا هسې د خلکو د مصروفیتونو او د ډېرو بېځایه تمرکز کولو او بوختولو مفکوره ده اصلي قصه دا ده چې څوک حاکم دي په قدرت کې دي د دوی رواني وضعیت څرنګه دی همدغه د نظام څرنګوالی تعینوي چې دا نظام څرنګه نظام دی همدی تعینوي چې د قدرت څومره پلوی دی قدرت څرنګه کاروي قدرت څنګه ساتي او نور ورسره ځکه خو دوی ته زمریان وایي دی زمریان دي دا د دوی حسرت خوري ټول هغه بله ډله چې په مقابل کې واقع ده په دې خاطر چې قدرت نشته په لاس کې دوی فقط او فقط کوشش کوي چې زیرک واوسي کوشش کوي ډېر هوښیار واوسي همدې لپاره وایي دا لیکوالانو لوستونکي روشنفکران ټول همدغه ډله دي راځي لکه ګیدړ غوندې درته استدلال کوي چالاکه کېږي تر څو په منطق او استدلال درته غلط او صحیح ثابت کړي او که نه اصل کې قدرت دی چا سره چې دی همغه دی دا د ویلفریدو پارتو نظریات دي د نخبګانو د څرخېدو یو نظریه هم لري تیوري لري ډېره جالبه ده ډېره عالي ده دی د همدې وضعیت نه ډېر متاثر دی دی وایي چې معمولا د نظامونو عقلانیت دا اصطلاح ډېره جدي ونیسئ د نظامونو عقلانیت او د انسانانو غیر عقلاني چلند دا هیڅ کله سره نه جوړیږي واقعي چلند چې کله سیاستمداران د باندې کوي دا غیر عقلاني دی غیر عقلاني دی د رواني وضعیت او موقعیت پورې مربوط دی سیاسي موقعیت کې چې دي اما په نظامونو اما په کتابونو کې طرح شوی نظام هغه ډېر معقول دی مثلا یعنی د عقل ډېر د عقل شتون په دغه کتابونو متنونو او طرحه کې دی نه په عمل کې یعنی یو طرحه چې تاسو عملي کوئ د د بحث په رڼا کې هغه ډېر هوښیاري چې تاسو په ذهن کې لرئ هغه ستاسو په ذهن کې دی یوازې په دې چلند کې نه ده چې تاسو بیا تطبیقوئ په دې تطبیق کې نشته ده تطبیق کې ستاسو رواني وضعیت دی دا د کله چې تاسو ریمون هارون لولئ فکر کوئ چې دا خبرې چې کله اوري یو ناڅاپه بدلېږي بل ډول کېږي خپل دا خبرې ټولې بدلوي نور خپل دریځ نور هم په ریاضتي برخه کې ډېر کلکوي او روشنفکرانو باندې ګورئ چې د ګیدړې ټاپې نه وروسته دی ډېر سخت ګزارونه نور هم بیا کولی شي دا توافق ورسره شته دی مثلا بله جالبه خبره د ویلفورد پارتو دی پارتو وایي دیموکراسي بشري حقوق له ادیانو سره هېڅ فرق نه کوي دوی هم ایمان راوړل ته خلک رابولي هغوی هم تاسو په یو نظام باندې باور کوئ دا باور کولو تکلیف دی اصلا نور شی نشته دین هم همدا کار کوي مخکینیو دی خپله نه مني دي دین هم همدا کار کړی دی موږ ته بل څه نشته پکې همدا کار کړی دی او نن هم څوک چې د بشري حقوقو په سر باندې باور لري مثلا دیموکراسۍ باندې باور لري یا دغه ډول نورو ډېر معقولو سیستمونو او مفاهیمو باندې باور لري دا فقط یو ډول بېخوده کېدل دي یو ډول افیون او عادت دی یو ډول احتیاط دی لکه څنګه چې مذهب سره و د انسانانو دی وایي موږ باید په دې شک وکړو د دیموکراسۍ پلویان تر ډېرو هغه کلکو افراطي مؤمنانو هېڅ ښه نه دي په دې باندې شک کولی شو لکه څنګه چې هغوی د یو دین پلویتوب کوو کلک په باندې ولاړو تر مرګه پورې او یو ډول هغه ایډیولوژي د باندې چې موجود په هغه کې په طرحو کو په لیکلو کې چې موجود دی په هغې باندې ایمان راوړی و اصلا مسله د هم د ایمان او د قدرت ده
دا تر دې چې مثلا تاسو راشئ په دې بله برخه کې تر دې کچې پورې ځان سپارښتنې پورې راشئ ځان سپارنې پورې تسلیم اوسئ ایمان راوړئ هېڅ فرق نه کوي په هر څه تاسو ایمان راوړئ تاسو د واقعي وضعیت خپل له وباسي بل ځای ته وړي او دا نقد دی یو ډول نه منل دي بناء د ده له نظره ډیموکراسي هم اسې یو بې بنسټه پدیده ده لکه دین چې دته ښکاري څرنګه بشري حقوق هم همداسې ډېر نور موارد هم همداسې واقعیت هغه څه دی چې تاسو قدرت په لاس کې ولرئ او هغه نه استفاده کوئ او کاروئ واقعیت یې هماغه دی اصلا هماغه دی تر هغې را دې خوا ته دا نور د کتاب اسې مفته خبرې په څه شي باور لري په همدې باور لري چې هر څوک چې یو موقعیت کې دی د ده رواني وضعیت تعینوي چې څرنګه چلند کېږي دا چلندونو نقشې مو وباسئ دا چې موږ وایو سم چلند کوم یو دی ګټور چلند کوم یو دی ناسم چلند کوم یو دی صحیح کوم یو دی غلط کوم یو دی آخرت کې ثواب لري نه لري د دنیا کې ګټه لري نه لري دا ټول د هغه خلکو خبرې دي چې لکه ګیدړو غوندې بېکاره پاتې دي قدرت کې نه دي څوک چې قدرت کې دي د هغوی نه پوښتنه وکړئ هغوی درته تعریفوي هغوی وایي دغه شی چې زه کوم سم څه شی دي دغه شی زه کوم پرتو بلې وایي همدغه ده اصلي واقعیت دا دی وایي دا نور واقعیتونه نه دي موږ تاسې اخته کېږو په دې شیانو دا د یو منتقد سیاسي ټولنپوه بحث دی اوس د کار نه لرم چې تاسو ورسره څنګه حالت دی یو بل بحث هم دلته شوی دی وخت لرو د میشل فوکو چې راتلونکي په دې بحث لرو موږ د ده او د ریمون آرون یو دیالوګ هم شوی دی د دوی پرتله هم شوی ده د دوی د افکارو مقایسه شوې ده مثلا یو په یو فکر دی بل په بل فکر ریمون آرون خو مخکې مو وویل دی د کپیټالیزم خواته درېږي دی وایي چې د سرمایهداري نظام باید لږ منظم سي او تطبیق سي د دې بله لار نه لرو د دې پرته بله لار نشته دی نه مني بله لار نشته همدا یوازینۍ لار ده دا نور هسې ایډیالوژیګان دي چې موږ مصرفوي اما میشل فوکو وایي چې کولی شي دا کپیټالیزم په مختلفو څېرو څرګند شي یوه څېره نه لري بېلابېلې څېرې کېدلی شي واخلي یوه ته کولی شي کاملا دیني څېره واخلي لکه دې ورځو کې چې زه فکر کوم جریان هم لري بعضې وخت کولی شي کاملا اجتماعي بعضې وخت کولی ډېره کاملا مدني څېره واخلي بعضې وخت ډېره تاریخي څېره واخلي ځان ته ولې په مختلفو څېرو کولی شي څرګنده شي خپل کار وکړي دا د میشل فوکو بحث د کپیټالیزم په رابطه بنا ان دته په هیڅ ډول اجازه مه ورکوئ ځکه کولی شي خپله بڼه بدله کړي بیا راشي له بنیاده د ریښې سره یې مشکل لرو نور اما دی وایي چې د دې پرته بله لار نشته ریمون آرون له کپیټالیزم پرته بله لار نشته همدا لار ده ولې دا باید تعدیل کو یو څه منظمه کو او تنظیم کو یعنی تاسو متوجه کېږئ چې ټولنپوهان په یو ډول بېنظمۍ هم باور لري طبیعي بېنظمي چې په ټولنه کې شته ټولنه تراشل شوې نه جوړېږي چې کاملا داسې عدالت پکې موجود وي چې هېڅ څوک نه ګیله ولري نه شکایت د هېچا حق نه وي خوړل شوی په دې باندې باور نه کېږي اصلا دغه د ټولو ټولنپوهانو اصلي دغدغه چې تاسو ګورئ یو ډول د بې عدالتۍ له منځه وړل دي په یو معنا سره په بلې معنا سره د بې عدالتۍ یا د ټولنیزې بې نظمۍ پېژندل دي او په بلې معنا سره یو ډول کوشش دی چې څرنګه دا نظم ومنو بالاخره همدغسې چې ده ومنو څنګه ورسره عیار شو همدا یې بحث دی معمولا ریمون آرون هم په همدغه ځای کې دی دی وایي چې څنګه دې نظم سره عیار شو دا د ټولنې نظم دی چې پیسې لري بل نه لري همدغسې ویشل کېږي دا ټولنه ولې هغه کچې ته یې مه پرېږدئ چې بالاخره ټول وپاشل سي ورسره ټول له منځه لاړ سي د دوی له نظره دغه نورو ایډیالوژیګانو لکه کمونیزم او سوسیالیزم کوشش کړی دی چې دا نظم بل ډول کړي او د دوی په تعریف عدالت منځته راوړي په همدې جریان کې انسانان تباه کړي دي د ټولنې هغه شته نظم یې برهم وهلی دی خراب کړی دی او معمولا اوس هم توقع تمه دا ده چې دا اوسي کولی بېرته ټولنې جوړې کړي چې دی وایي زه اعلان کوم چې دا نشي جوړولی هر کله چې تاسو د دو عمده تجربي موارد ته دقت وکړئ دا ایډیالوژي هیڅ ډول ملت او ټولنه نشي جوړولی ښه سره دې چې داسې واقعیتونه شته چې د ریمون آرون د نظریاتو په مقابله کې واقع دي فکر کوم چې ورشو وقفې ته باید دا هماغه خبره وه چې مخکې مو وکړه په سیاست کې تخیلي چلند تر ټولو ډېر زیات خطرناک کېدلی شي او د شرقي ټولنو خاصیت دا دی چې د دوی مشران سیاسي رهبران تخیلي چلند کوي
د واقعیتونو سره همداسې ده بلې هوا ګرځوي هوا ګرځوي یعنې کېدلی شي تاسو که دا بحث لږ ډېر اجتماعي کوي د دوی ټولنې هم داسې دي د دوی ټولنیز وضعیت هم داسې دی د ټولنې وګړي معمولا افراد چې داسې رهبران تاییدوي همداسې هوایي فکرونه لري یعنې معمولا په دې ټولنه کې واقعي ژوند نشته دی ډېر ځکه خو واقعي رهبران نه لري په یو معنا سره واقعګرا رهبران هغه چې ډېر ریالستان وي هغه پکې وي دلته ایډیولوژي ده دلته تفکر او تخیل ډېر ګډ دی یو بل سره او خیالاتو کې ډېر ژوند کېږي نه واقعیتونو کې ځکه یې مشران هم همداسې دي بله ځانګړې جمله دا ده چې ځینې وخت په واقعیتونو باندې تمرکز کول داسې خطرناکې پایلې او داسې غلط فهمي ایجادولی شي چې ورسره ډېرې برلاسې ایډیولوژي منځته راځي او ډېرو خلکو ته سمه ښکاري ډېرو خلکو ته واقعي او معقوله ښکاري حال دا چې کېدلی شي له بنیاده غیر معقوله او ناسمه واوسي تاسو د کله کلمه اورئ نو مقابل برداشت هم کولی شئ کله د واقعیتونو باندې تمرکز کولی شي ډېره غلط فهمي ایجاد کړي کله واقعیتونو باندې تمرکز کولی شي لازم فهم ایجاد کړي لکه څنګه چې منځته راغلی دی دا د ریمون آرون د تاریخي مطالعې او د 20مې پېړۍ د تفکیک خصوصا د فرانسې د ټولنې انتقاد او شننه ده دوی وایي معمولا روشنفکران د خپلو اهدافو په مقابل کې واقع شوي دي یو خپل په ضرر تمام شوي دي هغه څه پخوا چې درېدل ښه اوس تاسو د د خاطراتو او د شخصي یادښتونو نه د درې جملې ګورئ د ده وضعیت درته ښکارېږي چې دی څرنګه یو کرکټر دی ریمون آرون مثلا دی وایي چې تر اخره پورې او په ډېره ژوره توګه زه د اشتباه نه ډارېږم او ډارېدلی یم له رواني بحثونو په استفادې سره ویلی سو هغه څوک چې د اشتباه او خطا نه ډارېږي غلطۍ نه ډارېږي د هغه جرأت کم دی او کار نشي کولی نړۍ لپاره ټولنې لپاره هغه څوک کار کولی شي چې خپل خطا نه ډارېږي هغه څوک کار کولی شي چې خپل خطا نه ډارېږي معمولا او مني چې مثلا غلطي و غلطي ده نو دی وایي چې د غلطۍ نه ډار زه تر هغې کچې پورې فشار لاندې نیولی وم لکه فلج یم دا په دې خاطر ډېر ټینګار باندې کوم چې په افغانستان کې د افغانستان په سترو لیکوالانو باندې دا نیوکه موجوده ده دوی معمولا د نورو لیکوالانو او د نورو منتقدینو سخنګویان او ویاندان دي دوی د نورو نظریات وړاندې کوي خپل بحث او خپل نظر نشي وړاندې کولی موږ د سید بهاءالدین مجروح په رابطه باندې څو میاشتې مخکې هم دا بحث درلودلی دی بهاءالدین مجروح په بېلابېلو بحثونو کې په بېلابېلو خبرو کې ډېر وخت روایت کوي د نورو نه دې په ځای چې خپل بحث وړاندې کړي ستا باور څه دی د دې باور د وړاندې کولو فکر کوم یو لامل رواني لامل وي او همدغه جرأت نه درلودل وي چې برعکس په ځینو نورو لیکوالانو کې په څرګند ډول سره شته دی مثلا زما په نظر میشل فوکو تر دې چې ډېره پوهه ولري تفاوت په ډېر جرأت کې دی استا چې کولی شي خپل تفاوت هماغه ډېر لږ تفاوت هم چې پوهه کې شته دی ډېر جدي ونیسي او جدي مطرح کړي ورسره بله جمله یې دا ده چې یعنی دا هم ډېره مشهوره ده او دا زه فکر کوم د جملې حال هوا ته چې تاسو ورسئ ترې نه د سارتر سره د مخالفت او د کینې بوی راخېږي د دې دومې جملې نه دی وایي چې شنونکي کېدلی شي د خپلو شرایطو سره په تاثیر او په تاثر کې خپلو حاکمو شرایطو سره په تعامل کې خپلې خبرې پوهه عیار کړي یا پوهه یې همغسې وزېږي د همغه شرایطو سره برابر او دی ډېر مهم او مطرح سي او ډېر مشهور سي حال دا چې حقیقت او واقعي پوهه کېدای شي دا نه وي د تاریخي شرایطو ورأخوا وي له دغه شرایطو چې حاکم دي په باندې یعنې کولی شي داسې یو توقع ته د ده په بحث کې ورسېږو چې دانشمند یا ټولنپوه یا یو عمیق فیلسوف هغه څوک نه دی چې خپلو شرایطو کې د حاکمو شرایطو سره برابر خپله تیوري وړاندې کړي او زر مشهوره سي چې ټول خلک باندې پوهېږي بلکې هغه ده چې په دې ټولو کې هم خپله دوره کې هم خپل دورونه را دې خوا ته د حقیقت دروازه او لاره تاییدولی اوسي او لار ویستلی اوسي حقیقت ته داسې یو بحث دی زه فکر کوم دا خبره هم تر دې سره دی چې بشپړه جالبه ده او کاملا ډېره منطقي او معقوله ده د تاریخي تحلیل سره برابره اما خپل هغه یو تور کونج لري چې سارتر ته ویل سوی ده بله چې د خپل ځان لپاره یو موقف ځانګړی کړی دی یعنې طبیعتا څوک چې ډېر ویره ولري او ډېر مشکوک وي هم په خپلو خبرو او په خپلو نظریاتو هغه کولی شي فقط منتقد واوسي فقط ورانوونکی واوسي په یو معنا یعنی فقط بیلونکی اوسي د افکارو چې دا دومره یې په دې ډول دومره یې په دې ډول دغه نواقص او عیبونه درلودلی شي تر دې چې بیا خپله وړاندې کړي ورته چې صحیح بڼه یې کوم یوه ده یعنې تاسو دې تفکیک ته ورسېږئ چې ځینې کسان ته چې خپل نظر وړاندې کوي نقد ته ځینې کسان ته چې فقط نقد کوي د نظریاتو نظر نه لري
ریمون ارون زه فکر کوم په دا ټول تر پایه پورې چې ولولو ډېر ځانګړی نظر نه لري، رسیږي د ټولنپوهانو نقد ته، د سیاستمدارانو نقد ته او د فیلسوفانو د طرحې او نظریاتو نیوکو ته. دی په یو خاصه دوره کې د مطالعاتو خپل چې د مارکسیستي ماټریالیزم زیات مخالف دی او ترې متاثر دی، لولي او داسې د آرماني او ایډیالستي مفکورو د مطالعې نه وروسته دی الهام اخلي او لوری پیدا کوي ماکس ویبر ته. ډېر زیات اغېزمن بیا د ماکس ویبر وي. ماکس ویبر لکه څنګه مو وویل د تفسیري یا هرمنوتیک ټولنپوهنې بنسټ ایښودونکی دی. دی اصل کې حقوق پوه دی، په دویمه کچه اقتصاددان دی، اقتصاد پوه دی او په ټولنپوهنه کې تیوریسن دی د علم او د سیاست. یعنی ډېر یو ځانګړی کرکټر دی چې د نظریات په بېلابېلو پدیدو او بېلابېلو حوزو کې د تحلیل او شننې وړ دي او اغېز درلودلی. ټولنپوهنه که تاسو په دوه درېو دهلیزونو وویشئ، یوی کاملا ځانګړی د ماکس ویبر ده. دی ډېر ماکس ویبر نه متاثر دی او په یو ځای کې هم د زده کړې په برخه کې د پوهېدنې په برخه کې دقیقاً په فلسفي معنا د پوهېدنې په برخه کې د ماکس ویبر نه په تاثیر سره د پوهېدنې جریان توضیح کوي. او فرانسه کې وایي چې فرانسوي وګړي په دې نه پوهېږي چې څرنګه دوی پوهېږي د پوهېدنې جریان یې څنګه دی، څرنګه متاثر کېږي، او دا د ماکس ویبر د افکارو نظریاتو نه په تاثیر سره وي. دی یو کتاب هم لري ټولنپوهنه په آلمان کې یا د آلماني ټولنپوهانو نظریات، په همدې عنوانونو باندې ویشل شوې ده. بل هغه څه هغه مفکوره یا هغه مجموعه د باورونو چې دی ترې متاثر دی او په همغه باور دی وروسته لیبرالیزم دی. ازادي او په دغه ډول سره د دغه مفکورې په حوزه کې خپل طرح وړاندې کوي، نظریات وړاندې کوي تر پایه پورې. جالبه جمله ده، موږ نشو کولی په هر سیستم او هر نظام باور وکړو. روشنفکرانو په ځواب کې دا د هغو کتابونو کې دي چې د روشنفکرانو په ځواب کې لیکل شوي. استبداد د تاریخ په اوږدو کې په بېلابېلو بڼو د ازادۍ په نامه تأسیس شوي دي او منځته راغلی دی. استبداد د ازادۍ په معنا منځته راغلی دی، د ازادۍ په حوزه کې منځته راغلی یا د ازادۍ په تعبیر او په نوم منځته راغلی دی. او مونږ باید اوس زموږ وظیفه دا ده چې مونږ احزاب او سیاسي ډلې د دغوی چلندونه نه وپېژنو، نه د شعارونو، مناجاتو، دعاګانو نه. دا هماغه خبره ده چې زموږ تاریخي مرحلو پورې ډېره ځانګړې کېږي او راګرځي، معنا پیدا کوي. یعنې د دې په ځای تاسو راستئ د احزابو اساسنامې ولولئ، د دوی تجربې ولولئ چې څه کوي، کاملا څه کوي. لکه مخکې مې چې د پارټو خبره وکړه، دا د پارټو نه په تاثیر سره دا خبرې کېږي. هغه بیلوي که نه داسې هغه متن چې تولیدېږي هغه ډېر اخلاقي متن دی، هغه ډېر حقوقي متن دی، هغه ډېر معقول متن دی، هغه ډېر منطقي متن دی. ولې چلند چې کېږي هغه ډېر غیر منطقي دی، هغه ډېر مثلا غیر نامعقوله دی تر ډېره ځایه پورې. هغه کې فقط نور شیان شته دي. هغه څه چې د باور باندې ډېر صریح پکې شته دي هغه رواني وضعیت دی، رواني وضعیت دی د وګړو د حاکمانو. دی د ځینو فرضیاتو سره چې لري د ټولنپوهنې په تاریخ باندې ټولنپوهنه ویشي. اوله ویشه چې ډېره ساده او ابتدایي وه، ټولنپوهنه په بنسټ ایښودونکو او انتقالونکو یا لیږدونکو باندې ویشل کېده، چې هغه هم هلته قایل وو یو څو مشخصو کسانو ته، 10 یا 8 ټولنپوهانو ته قایل وو چې دغه ټولنپوهان دي، دوی تفکر مطالعه شوی دی او یو شمېر یې بنسټ ایښودونکي دي، ټولنپوهنه یې منځته راوړې ده، یو شمېر نور یې انتقالونکي دي 20مې پېړۍ ته او رالیږدولې ده دې خواته، موضوعات یې ورته نوي کړي دي. سره د خپل تفاوتونه چې لري، سره د خپل تفاوتونو د مارکس سره د ټولو مشکلاتو آخر کې مني چې دا هم یو مکتب د جامعه شناسۍ دی، اما هېڅکله ورسره آرام نه دی. مثلا په لیست کې آخري نوم راوړي ورته، دا هم یو رواني انعکاس دی. ځینې خنډونه د پوهېدنې په جریان کې حتمي شته دي، هغه نه تاسو نه خلاصېږئ. دا د معرفت شناسۍ یا اپیستمولوژۍ خصوصا د ټولنپوهنې په حوزه کې د عینیت او ذهنیت په مفاهیمو کې مطرح ده. تاسو چې کله د دورکهایم بحث لوسته او دقت هم کوو، هلته پوهه داسې منځته راتله چې تاسو مشاهده کوئ، ګورئ. اصلا واقعیتونه همغه دي چې درته ښکاري، واقعیتونه همدغه دي چې په حساب کوئ په ټولنه کې شته. د همدې واقعیتونو چې تاسو یې ګورئ، مشاهده کوئ یې، د همدې واقعیتونو په ټولنه کې د ډلې سره معرفت تولیدېږي او منځته راځي پوهه. اما مثلا د ماکس ویبر بحث وګورئ، دقیقاً د دې په مقابل کې ده پوهېدنه د اشیاو د منځ سره تماس نیول دي، د پدیدو د منځ ته ورتګ دی. مثلا پدیدې باید تاسو ته اجازه درکړي چې تاسو د هغو منځ ته ورننوځئ،
د هغو تاثیر او اغیزې وګورئ، د هغو رنګونه وګورئ، د هغې کیفیت وګورئ. هلته پېژندلی شئ چې هلته یو شی تجربه کېږي، ترلاسه کېږي درته چې هغه شهودي معرفت دی یا ډېر قرین معرفت دی یا ډېر حقیقي واقعي معرفت دی. دی وایي چې د ټولنپوهنې محور د دې په ځای چې تاسو د وګړو چلند باندې کېږدئ چې مثلا هر یو وګړی یو خاص چلند لري، ټولنپوهنه راځي دا چلند مطالعه کوي. وایي تاسو چلند نشئ مطالعه کولی مګر دا چې د وګړو نیت مطالعه کوي د چلند پورې، چې دې چلند پورې د څنګه نیت درلود. یعنی یو ډول کوشش دی دا چې څومره ممکن دی دا وروستی خپل د ماکس ویبر بحث دی، یو ډول کوشش دی چې د چلند له لارې نه نیت ته ورننوځي د افرادو، یو ډول کوشش دی چې د وګړو منځ ته ورننوځي کس تر څو وپوهېږي چې یو ځانګړې تجربه ورته وسي او پوهه منځته راسي. د دې ټولو بحثونو په رڼا کې دی وایي د ټولنپوهنې د تفکر تاریخ ډېر لږ دغه ډول تجربې لري، نورې معمولا پوزیټیویستي تجربې لري، د امیل دورکهایم او د اګوست کونت د بحثونو په رڼا کې، یا ډیالکتیکي تجربې لري د کارل مارکس د بحثونو په رڼا کې. موږ په دغسې وضعیت سره اخته یاستو. ښه، یعنې دا ادعا چې موږ عینیت ته په مراجعې سره د باندې حتما پوهېدلی سو دا خنډ لري، ستونزه لري دا، بلکې عینیت ته په مراجعې سره دا روش خپله مشکل نه لري. اما دومره پې باندې اعتماد کول چې تاسو هلته هغه شته خنډونه پام کې نه نیسئ دا خپله ستونزه ایجادولی سي او هغه معرفت چې ایجادولی سي هغه مشکوک معرفت کېدلی سي، نه حقیقي او واقعي معرفت. د یو بیلاوی کوي همدلته د تفکر محتوا او فضا ته په کتو سره چې لومړنیو ټولنپوهانو کوم ډول محتوا درلوده خپل په تفکر کې او کوم شیانو نه ډېر اغېزمن وو، کوم شیانو سره ډېر درګیره او راګیر وو. دی وایي مثلا دوی د دین سره چې یو فرضیه ده د سیاست، اقتصاد، دین د فرضیه د ایډیولوژي د دې سره برابر د خپل کتابونو کې څېړنې کړي دي. همدغه موارد تقریبا معمول دي د بحثونو په سیاست او ټولنپوهنه کې بیا ډېر مشهور دی. دی وایي مثلا مطرح شوی داسې دی چې لومړنیو ټولنپوهانو د دین نه د ستومانۍ په نتیجه کې د تاریخي بې نتیجګۍ په پایله کې او داسې یو برداشت کې چې د دین نور ټولنې ته کار نشي کولی، د دو داسې فکر کوو چې د دین نور د پای ټکو ته خپل رسیږي، موږ باید داسې یو څه مطرح کړو چې د دین ځای ونیسي. مثلا د اګوست کونت کار هم داسې دی، د ده له نظره د مارکس کار هم داسې دی، د ځینو نورو ټولنپوهانو کار هم داسې دی چې غواړي یو داسې تفکر وړاندې کړي، د امیل دورکهایم هم داسې تفکر وړاندې کړي چې د دین ځای ونیسي. مثلا اګوست کونت ویل چې علم راځي پس د دې، تاسو په یاد دي که نه؟ اګوست کونت ویل چې بله وروستۍ دوره د علم دوره ده او د پوزیټیویزم دوره ده. اصلا هغه څه چې د علم له معیار راوځي همغه څه نور منل کېږي، نور انسانان دین ته اړتیا نه لري په دغه معنا. کله کله بیا وروسته کې خپل د خبرو نه بیرته واوښتو چې نه اصلا یو بل دین موږ جوړوو، دغه دین ته اړتیا شته ده خو دغه بڼه سره چې موږ یې وایو وړاندې کوئ. دا یو بحث دی. دی وایي چې معمولا هغه لوی لوی جامع شناسان چې تاسو یې په پیل کې پېژنئ دوی داسې فکر کړی دی چې د دین په پای کې واقع سوي دي او په اروپا کې کوششونه معمولا د دین په وړاندې دي. د دوی لپاره ستره دغدغه او ستره ستونزه په ټولنه کې د دین کمزورتیا یا ډېر قوت دی. په هر حال دوی په یو ځای کې مستحق هم وداسې فکر وکړي، ځکه چې دوی جامع شناسان ټولنیزو اړیکو ته او د باورونو یووالي او نږدېوالي ته فکر کوي. څرنګه ټولنه کې نظم موږ برقرار کولی سو یا منظمه ټولنه تعریف کولی سو یا ټولنه تعریف کولی سو، هغه چې معمولا په یوه برخه کې دوی باورونه مشترک وي سره. مشترک باورونه مثلا په سیاست کې، په ایډیولوژۍ کې، په اقتصاد کې، په دین کې تقریبا په دې څلورو کې تر ټولو ډېر زیات په دین کې مطرح دي مشترک باور، ګډ باورونه. یعنې د دوی په وینا په غیر مستقیم ډول دین دی چې په نړۍ کې ویلي دي په تاریخ کې په بېلابېلو مرحلو کې چې خلک باید یو ډول باور ولري. معمولا د ټولنې وګړي ټول باید یو ډول باور ولري، باورونه باید مشترک وي، یو بل ته ورته وي. د دوی له نظره ښه نظام او ښه سیستم او ښه ټولنه او ښه تاریخي مرحله همغه ده چې ګډ باورونه پکې منځته راسي او د دین نه باید مرسته واخیستل سي. بیا ځینې بیا مثلا د خپله آرون هم د دې خبرې مخالف دی چې د دین نه بیا ابزاري یا وسیلهیي ګټه پورته سي. بالاخره په وروستیو کې د کارل مارکس او د توکویل د دې دواړو تقابل منځته راځي د په افکارو کې، د په مطالعه کې. دی فکر کوي چې موږ دوه ډوله اوچتو منارونو سره د معرفت په برخه کې په تاریخي تفکر د ټولنپوهنې او سیاست کې مخکې کېږو. یو یې دی د توکویل چې د ټولنې لپاره خاص تجویزات لري، خاص پوهېدنه لري او خاص برداشتونه لري. یو یې دی کارل مارکس، دی هم د تاریخ نه یوه خاصه پوهېدنه لري، خاصه طرحه لري او خاص نظریات لري. د ده له نظره دا یو کس د تعقیب وړ نه دی ډېر، د باندې نیوکې موجود دي، دا نسي کولی زموږ ستونزه را حل کړي.
یا لږ تر لږه د 20مې پېړۍ ډېرې پدیدې د ټولنپوهانو لپاره اسانه کړي د پوهېدو وړ وګرځوي. برعکس د توکویل د نظره هغه کرکټر دی چې کولی سي داسې بحثونه او طرحې وړاندې کړي چې د بحثونو او طرحو په رڼا کې تاسو د 20مې پېړۍ یا د ریمون آرون د ژوند پیښې معنا کوي. خصوصا دا خبرې ډېرې فرانسې ټولنې ته خطاب کړي. جالبه ده، دا ډېره جالبه څېړنه ده او شننه ده، ډېره فوقالعاده ده. مثلا د توکویل یو مطالعه لري، هغه 2-3 ټوکه کتاب د امریکا د دیموکراسۍ په رابطه لري. ځینې یو ځای کې د امریکا کې د دیموکراسۍ تجربې په عنوان ژباړل شوي دي، ځینې د امریکا سیاسي رژیم یا همداسې دې ته نږدې عنوانونو باندې ترجمه شوي دي. په دې کې دی غواړي ووایي چې امریکا کې د دین د یو پدیدې په صفت، د ټولنپوهنې پدیدې په صفت مشترک باورونه توصیه کوي همیشه، او د دولت پیژنو د دوی په معرفي کې د محتوا یووالی راغلی دی. یعنی داسې معرفي شوی دی چې دین او دولت یو شی دی. څوک چې د دین پلویتوب کوي د دولت پلویتوب کوي، څوک د دولت پلویتوب کوي د دین پلویتوب کوي. کله چې دا دوه پدیدې ورته معرفي کړي دي په محتوا کې یو شی معرفي کړي دي. همدغه اصطلاحاتو باندې نه، هغه مثلا مذهب او ازادي وایي. مذهب او ازادي دا داسې رقم ته معرفي کړي دي د امریکایانو لپاره چې سره دی چې مختلف دي او اختلاف لري، سره دی چې مختلف په دې معنی چې یعنې بېلابېلې ډلې دي، بېلابېلې قومي ډلې دي، مثلا بېلابېلې ژبنۍ ډلې دي، بېلابېلې مذهبي ډلې دي. دغه خپل ټولو بېلوالو سره د دوی دوه لوی یا څو لوی عمده اساسي پدیدې په ټولنه کې د محتوا له مخې یو شی معرفي شوي دي. تاسو هر یو تاییدوئ یوې نتیجې ته رسېږئ. په دې خاطر امریکا سره د ټولو پراخوالي د ده له نظره یو او قوي هېواد پاتې کېدلی شي، چې د روسیې برعکس ده. روسیه نشي کولی دا مختلف مخالف قرائتونه او برداشتونه سره یو کړي، او یوازینی کار چې کوي سانسور دی، سرکوب دی. همدې لپاره له منځه ځي. پیشبیني هم همداسې وه چې روسیه به تاسو وګورئ چې څرنګه پاشل کېږي او له منځه ځي، هماسې شوه. بیا فرانسې کې دا مطالعه کوي. فرانسې کې وایي چې د دیموکراسۍ او د کلیسا تقابل مطرح دی. دا بیل شیان معرفي شوي دي. دا دیموکراسي یا سیاسي ازادي یا فردي هویت او ازادي دا یو شی معرفي شوی ده د فرد غوښتنې په د ټوله حوزه کې. دا یو شی معرفي شوی دی د کلیسا خبرې، قوانین، احکام، آسماني کتابونه، مثلا مذهبي باورونه، دا بل شی معرفي شوي دي. ځکه خو د دوی په هیواد کې په فرانسه کې د دولت او د دین ترمنځ یا د ازادۍ او د ایمان ترمنځ یا د عقیدې او د منطق ترمنځ تضاد موجود دی. دی وایي زموږ ناکامي په دې خاطر ده چې موږ یو دولت لرو، یو دین، موږ یو ایمان لرو، یو ازادي، او دا دوه سره نه جوړېږي یو بل سره. داسې معرفي شوي دي موږ ته په تاریخي لحاظ. اوس کېدلی شي موږ غیر تاریخي د مطالعه په نظر کې ونیسو یا ډېره ډوبه په نظر کې ونیسو یا تاریخ ته پام ونه کړو. اوس فکر وکړو موږ چې ازادي خو بیل شی ده، ایمان بیل شی ده. اما ټولنپوهان معمولا چې دا تاریخ په اوږدو کې په نظر کې نیسي، په یوه مرحله کې دا معرفي کېږي خلکو ته. ایمان یو ډول معرفي کېږي، تاریخ کې مثلا ازادي بل ډول معرفي کېږي. کولی شي یو ډول معرفي شي، یو شی معرفي شي. دا د تاریخ د امریکا تاریخ ته اشاره کوي او هلته دیموکراسي همداسې معنا کوي. زما په نظر دا بحث د ډېر زیات جالب دی او زیاتې جالبې سپارښتنې ترې منځته راوځي. بالاخره په نتیجه کې موږ 3 اساسي ټولنپوهنیز مکتبونه لرو د ټولنپوهنې تفکر ته په کتو سره. یو مکتب چې دی خپل ترتیب د خپل ترتیب د ځینې به وایي چې د طریقې هغه ده غبرګېدنه ده. دی وایي د مونتسکیو، د توکویل او د دغسې ډول پوهانو چې په تاریخي لحاظ تر ټولو ډېر مخکې واقع شوي دي په 18مه پېړۍ کې ټولنپوهنه منځته راغلی. دوی نه وایي چې په 18مه او 19مه کې منځته راغلی، په 18مه پېړۍ کې منځته راغلی. دوی مثلا سیاست محوري و هغه وخت، او د سیاست او د قدرت په بنا او د دیموکراسۍ سره برابر یې ټولنه تحریفوله او تحلیلوله. یعنې داسې ټولنپوهنیز تحلیلونه وړاندې کول چې افراد پکې معناداره موجودات وو او د ټولنې غړي وو، ډېر معناداره، د دوی قدرت، د دوی تاثیر، د دوی ازادي، د دوی هویت په نظر کې نیول کېده. داسې یو رقم ټولنپوهنیز بحث وړاندې کوو. اما اګوست کونت چې نور ورته پلار د ټولنپوهنې وایي یا بنسټ ایښودونکی د ټولنپوهنې ورته وایي، دی راغلی دی اصلا د قدرت او د سیاست بحث بدل کړی دی. ټولنه اصل ګڼلی ده فقط، او ټولنیز جبر اصل ګڼلی دی. تاسو پام ونو د اګوست کونت بحثونو ته. دی سیاست او نور ټول موارد چې دي د ټولنې نه متاثر ګڼي او ټولنه اصل ګڼي. په دې ترتیب سره د ټولنپوهنې بحث متمرکز کېږي په ټولنه باندې. وګړي پکې هېڅ کېږي، نور افراد پکې نور ورکېږي.
فقط ټولنپوهنه او خپله ټولنه چې کوم ډول تعریف کیږي او معرفي کیږي وګړي فقط ترې متاثر موجودات ګڼل کیږي بس چې د دې ټولنې اغیزمن دي مجبور دي او اطاعت کوي. هلته خپل خیالي هغه هم وایي چې مثلا ډېر فوق العاده ټولنیز انسان همغه دی چې خپل ځان نه د ټولنې لپاره تېرېږي او همغه مکتبونو ډېر سپارښتنه کوي چې د معرفت په لړۍ کې خپل داسې زده کوي چې که ته نورو نه قربان شي تر ټولو ډېره زیاته ټولنیزه برخه لري یا ډېر ټولنیزي یا ډېر انساني یا مثلا ډېر اخلاقا ښه وګړی په دغسې توصیې سره وګړي ورکوي په ټولنه کې او دا ټولن محوري ده. او وروستی کارل مارکس دی تاسو ګورئ چې په دې دریو کې آخري برخه کې راغلی واقع شوی دی. حال دا چې تاریخي نظره د اګوستکون سره برابر دوره کې تېر شوی دی. اګوستکون نه مخکې پیدا شوی دی کارل مارکس. مارکسیستي تفکرات دي چې په تضاد محوري دي. منفعت د وګړو داسې رقم ته ویشل شوی ده چې دوی متضاد واقع کړي دي او بالاخره په ټولنه کې تر پایه پورې د تضاد موجود دی او له منځه نه ځي. دا یو بل تفکر دی. تاسو ټولنیز پدیدې د همدغه دریو مکتبونو په فضا کې درې بڼو سره یا درې ډوله مطرح کولی شئ. اولی دیموکراسۍ باندې ډېر ولاړ دي، دویم یې سوسیالیستي دي ډېر، او دریم یې تضاد دي ډېر، تضاد چې د کمونیزم او د نورو نظریاتو پورې ډېر راګرځي. دا دی هغه ځای. دی وایي تاسو چې کله د آلمان او د فرانسې د ټولنپوهانو او د ادب او د تاریخ او د سیاست مطالعه وکئ او پرتله یې کوئ یو بل سره، داسې یو ځانګړې نتیجې ته رسېږئ. د آلماني روش د لپاره تر فرانسوي روش ډېر ښه دی. فرانسوي روش هغه وخت د پوزیټیویزم ډېر مطرح و او ډېر برجسته کړی و. یعنې چې کله غوښتل کېده فرانسوي ټولنپوهنه معرفي شي پوزیټیویزم معرفي کېده. دی وایي چې د امیل دورکهایم دا ډول کوششونه د اګوستکون دا ډول کوششونه چې د مونتسکیو نه راخطا شوي دي بل ډول شوي دي هېڅ معقول او ښه نه دي نسبت د آلمان ټولنپوهنې ته. د آلمان ټولنپوهنه کې مثلا واقعیتونه ډېر بل ډول مطرح دي، تفسیري او ارزښتیز بحث پکې ممکن دی، کیفي ګوري مسلې ته نه کمي یوازې لکه فرانسویان چې ګوري ورته. په همدې خاطر دوه ډوله ټولنپوهنې دی بیلوي چې د فرانسې ټولنپوهنه او لیدلوری یو مسیر اخلي، د آلمان لیدلوری بل مسیر اخلي ځان ته. دا کیفي پوهېدنه ده هغه ډېره کمي. هلته په فرانسه کې د دوی له نظره سیاست او نظام او ټولنه څه غواړي؟ تاریخ درنه څه غواړي؟ تاریخ درنه منفعلانه وفاداري غواړي. دا ډېر دقیقه ده دا اصطلاح، منفعلانه وفاداري. یعنې سره د دې چې تاسو اغیزمن کېږئ، همدا چې اغیزمن کېږئ د همدغه اغیزو په نتیجه کې به تصمیم نیسئ چې تاریخ ته وفادار پاتې شئ، سیستم او نظام ته وفادار پاتې شئ. منفعل کېږئ، بل څوک در باندې چلند کوي تاسو وادار کوي چلند ته. یعنې تاسو اصلي مختار نه یاستئ چې خپل عمل کوئ، بلکې په ځواب کې یو چلند ترسره کوئ او تاریخ ته په ځواب کې چلند ترسره کوئ. او د ځواب هم چې تاسو تاریخ ته ورکوئ مثبت ځواب باید ورکوئ. وفاداري ده که نه؟ دا ډول. او دا د فرانسې سیاسي تاریخي تربیه ده ټولنپوهنیزه د ده له نظره. دا په دې ډول سره صحیح نه ده. د آلمان چې ده برعکس ده. هلته هره مرحله تاریخي مرحله خپل ارزښتونه لري او هر یو وګړی په احساسوي او درک کولی شي چې د خپلې زمانې د خپلو ارزښتونو او د خپلو شرایطو سره برابر چې کېدای شي دا ارزښتونه په نورو تاریخي مرحلو کې نه وو په دغه بڼې سره دغو سره برابر مکلف دی او ژوند کوي. ښه نتیجه د دې ټولو خبرو څه کېږي؟ فرانسوي وګړی د دغه ټولو مطالعاتو سره کېدای شي ډېر لږ پوه شي چې په تاریخي متن کې دی واقع دی او دغه خودآګاهۍ ته نه رسېږي، ځان پوهېدنې ته. آلماني درسونه او روشونه کومک کوي چې په تاریخي لحاظ باندې یو وګړی وپوهېږي چې زه په کومه تاریخي مرحله کې ژوند کوم، نور انسانان چې له ما راوړاندې وو په کومو تاریخي مرحله کې څرنګه ژوند کوو. دا تفاوتونه او تفکیکونه ورته ممکن دي. آخري مرحلو ته رسېږو د دې بحث ډېر ښه تجویز دی، دا لارښوونه ده، سپارښتنه ده. که غواړئ چې بدلون راسي او یو نوي تفکر ته ټولنیز تفکر ته ورسېږو او ازادۍ ته ورسېږو چې د لیبرالیستي غوښتنه ده او منتقد پاتې سو، هغه دا ده چې د ده له نظره په مارکسیزم باندې غلبه وکړو. اوس زه نه پوهېږم چې مارکسیزم مثلا په هماغه معنا چې فرانسه کې په هماغه تاریخ کې حاکم و، په هماغه روایت او که نه ډېر بنسټیز او بنیادي لکه میشل فوکو چې وایي په کوم روایت موږ مثلا په مارکسیزم باندې غلبه پیدا کړو. اما لږ توضیحاتو په رڼا کې داسې ښکاري چې مارکس
او مارکسیستي مفکوره ټوله مخکینی د انسان تاریخ د اوس نه مخکینی تاریخ راخیستی د مطالعه کړی دی د هغو توضیح کړې ده یو ډول یعنی اصلا د مارکس په ذهن کې پخوانی تاریخ شکل اخیستی دی اصلي قصه ده شکل اخیستی دی مونږ ته تاریخ طبقاتي معرفي کړی دی مونږ ته تاریخ متضاد معرفي کړی دی مونږ ته تاریخ مثلا په جګړه کې معرفي کړی دی مونږ ته تاریخ د بیلابیلو لرې پرتو منافعو پسې په ګرځېدو کې معرفي کړی دی مونږ ته تاریخ داسې معرفي کړی دی چې یو چا ګټه د بل چا په تاوان کې ده د بل تاوان د بل چا په ګټه کې ده مونږ ته تاریخ داسې معرفي کړی دی زما په باور دی کوشش کوي چې مونږ متوجي کړي چې په دغه ډول پوهېدنه باندې تاریخ کې چې شوی ده برلاسۍ پیدا کوي د دې نقطې باریکي په دې کې ده چې تاسو کوم یو کمونست سره مخ شئ یا مارکسیست سره دوی فقط د همدې پوښې او د همدې چتر تر لاندې خپل نیوکې کوي بس یعنې دوی فقط هماغه د مارکس خبرې بیا تکراروي وایي چې دا مظلوم دی دا بیچاره دی هغه بل برلاسی دی ظلم کوي او عدالت منځ کې نشته دی اجازه نه ورکوي چې د دغه ډول پوهېدنه نه په تاریخي لحاظ د باندې راووځئ او دا هم په تاریخ کې وګورئ چې یو ډول پوهېدنه ده نه دا چې فقط بالکل کاملا حقیقي پوهېدنه ده دا هماغه ځای دی چې تاسو باید د مارکس په رابطه باندې یو بل دریځ کې ودرېږئ او نقد کوئ معمولا هغه ډول برداشت د مارکس سوی هغه ډول توضیح سوی دی دغه مارکسي ایډیولوژي بدیم په همدې کې اوس ټولو شیانو ته ننوتله یعنې تاسو مثلا د هغه هیوادونو چې دا تجربه کړي دي په ادبیاتو کې په سندرو کې په ژوند کې په چلند کې په سمبولونو کې د ټولو کې مارکسیستي ایډیولوژي ګورئ او بالاخره سړی دې منطق ته رسېږي زه د ریمون ارون په هغه خبرې کوم په عینکو خبرې کوم بالاخره سړی دې منطق ته رسېږي چې واقعا فکر کوي چې مارکسیستي ایډیولوژي یا دغه ډول تفکر یو حقیقي تفکر دی چې په نړۍ کې موجود دی او باید تایید کړو حال دا چې یو شکاک او منتقد موضوع کې تاسو ودرېږئ تاریخي آګاهي خپل ځان نه پیدا کوي چې موږ کوم ځای کې واقع یاستو او دا پوهه څنګه منځته راغلې ده په تاریخي لحاظ د مارکس کوشش چې و آیا کېدلی چې تاریخ بل ډول روایت کوي چې کله کېدلی چې تاریخ بل ډول روایت کوي بیا د مارکس قصه راسپکه کېږي نوره دومره لوی چته جوړ کړی دی بیا دا وړوکی کېږي دومره جدي کېږي نه او بیا بل ځای کوم د ریمون ارون خبره سمیږي چې موږ ته چې دومره خطرناک کاپیټالیستي فضا معرفي کېږي او دومره لوی او وحشتناکه معرفي کېږي دا د هماغه روشنفکرانو فکر او کار او زحمت دی چې د هماغه روشنفکرانو عقلي خدمت دی چې بیرته کمونیستي یا د مارکسیستي افکارو یا سپارښتنو په نتیجه کې کاپیټالیزم ته کړی دی او دا ډېره جالبه ده ډېره زیاته جالبه ده ښه موږ باید معاصر پوهاوی ترلاسه کړو او پوه سو چې تاریخ ته بڼه ورکول کېږي تاریخ په پوهه کې راغلی دی او دا پوهې ته شکل ورکړل سوی دی زما په نظر تر ټوله ډېره معقوله خبره ده ډېره جالبه ده بالاخره په پای کې ټولنپوهنې تفکر او د ټولنپوهنې د تفکر تاریخ ویشل سوی و ټولنپوهان وویشل سول ټولنپوهنې باندې داسې خبرې وسوې دا د ریمون ارون ژوند په دغه مبارزاتو باندې راغلی دی د نوي موډرن تمدن په هکله باندې ټولنپوهنې کتاب لیکلی دی د فرانسې د انقلاب نه مخکینی وضعیت باندې نیوکې او څېړنې کړي دي چې د توکویل هم درلودل هغسې بحثونه ریالیزم او د هغه ډول ریالیزم چې پارتو ډېر وړاندې کوو تاییدوو دا ډول ریالیزم او لیبرالیزم امریکایي دا سره جمع کوي یو حده پورې او آخر کې ځان یو منتقد لیبرال فرانسوي ریالیست معرفي کوي زه نه پوهېږم چې څومره صحیح او دقیقه ده دا وروستۍ خبرې بالاخره دا درې څلور څیزونه دي چې ټولنپوهنه ورسره منځته راغلې د د مطالعاتو له مخې فرانسوي پوزیټیویزم چې دی منتقد دی آلماني تاریخګرایي یا تاریخواله چې لکه مارکس غوندې کسانو کړی دی درلودلی دی انګلیسي ګټپالنه یا د فایدې د ګرایش مکتب سټوارټ میل د دغو ټولو کوششونو او دې ته ورته نورو کوششونو په نتیجه کې یا د همدغې ټولې ځمکې نه جامعه شناسۍ په نامه یو علم راپورته شوی دی منځته راغلی دی او د ده د بحثونو په رڼا کې د همدې فضا د همدغه ځایونو خبرې هم کوي دا د ښاغلي ریمون ارون بحث و زما خبرې نور پای ته ورسېدې تاسو ټولو ډېره مننه